د اسلامي امارت د واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په اړه تازه معلومات خپاره شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. روسیې له 2014 زېږدیز کال وروسته د اسلامي امارت له ادارې سره نارسمي اړیکې جوړې کړې دي او د دغه غورځنګ استازي په منظم ډول د خبرو اترو لپاره مسکو ته رابلل کیږي. په 2023 زېږدیز کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره په ښکاره ډول له اسلامي امارت څخه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د ملګري په توګه یادونه وکړه. د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د لیدنې خبر ورکړی دی. د نوموړې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ ضیاء احمد پر ایکس لیکلي چې په دغه لیدنو کې امیر خان متقي په دې وروستیو کې د منل شوو ډلو له نوملړ څخه د اسلامي امارت د نوم لرې کولو لپاره د روسیې له اقدام څخه مننه وکړه. د نوموړې واکمنۍ له مخې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه له روسیې څخه د دغې لپاره چې د اسلامي امارت ډیپلوماټ د سفیر په کچه مني خپله مننه څرګنده کړې ده. په وینا کې راغلي دي چې د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي په روسیه کې د منل شوو ډلو له نوملړ څخه د اسلامي امارت د نوم لرې کولو مهم بللي او ویلي دي چې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخوالي لپاره مهم دی ترڅو په دې برخه کې خنډونه له منځه لاړ شي. کابلوف په دې لیدنه کې ویلي دي چې په می میاشت کې به د افغانستان او روسیې د دایمي کمیسیون غونډه به د کازون د غونډې په څنډه کې ترسره شي. د نوموړې وینا له مخې کابلوف د دغه کمیسیون جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو لپاره مهم بللي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.